خبریال خیریه بنسټ درنو کتونکو او خوږو دوستانو مسافرو ملګرو په هیواد کې دننه مرستندویانو کور مو ودان خیر یوسئ. خبریال خیریه بنسټ ستاسو د مرستو همکاریو پر مټ د پکتیکا په یوسف خیل ولسوالۍ کې لس داسې کورنۍ چې هغوی د کورنۍ د عوایدو د لاسته راوړلو لپاره کوم څوک نه لرل یا که یې لرل هغه نور له دې لوېدلي دي چې کار وکړي یا فرض مثال ځینې بعضې داسې کونډې وي چې دوی حتی په کور کې څوک نه لرل او راوتای هم نشي تر څو سوال وکړي. مجبوریتونه زیات و مشکلات زیات و. خبریال خیریه بنسټ مناسبه وبلله چې دغو کورنیو ته یو څه اندازه مواد د هغوی تر کورونو ور ورسوي. نو د بعضې کورنیو چې دومره څوک یې لرل چې تر بازاره راسي هغه خپل سهم په یوه ګاډۍ رخصه کې واچوي او تر کوره یې ورسوي. راغلي دي یو څه اندازه خوراکي مواد دي، تقریبا 14 قلمه وړه دي، دال، بوره، ګوړه، غوړي، وریځې، دا شیان دي او په نسبي ډول به د ژمي په سړه هوا کې د دوی د کورنیو یو څه نه څه چاره ورباندې وشي. که څه هم دا دومره څه نه دي چې د دوی بنیادي ضرورتونه د حل کړي، خو بیا هم یو څه ګزاره به یې ورباندې وشي او موږ به هڅه کوو چې د آینده په ارتباط هم دغسې شان او تر دې لا لوېدل یو کورنیو ته ځان ورسوو، ستاسو کومک ورته ورسوو تر څو پورې د دوی مشکلات په بنیادي ډول باندې حل شي. اوس به دغه څه چې دغو خلکو ته تسلیموو، دوی به خپل سهمونه یوسي او هغه سهمونه چې دلته د هغو کورنیو لپاره چې څوک یې نه لرل موږ ته یې راولېږي، هغوی ته به یې موږ په رخصو کې ورچوو او د دوی تر کورونو به یې انشاءالله الرحمن ورسوو. او بیا هم د آینده په ارتباط ستاسو د همکاریو او مرستو په هیله یو تر څو پورې په پکتیکا کې په ټوله پکتیکا کې هغو بېوزلو ته ځانونه ورسوو چې نن سبا زموږ او ستاسې یوې افغانۍ مرستې او همکارۍ ته هم اړتیا لري. ډېره مننه. دغه خیریه نفرو سیمو سره همکاري کړې ده او ښه راسره کړي، دا شی چې هر چا ورکړی خدای دې له ټولو سره ښه وکړه، خدای دې ټولو ته جنتونه ورکړه چې زموږ اړه راوچلول او ښه راسره وکړو. څومره په ستونزو کې وي حاجي صاحب محترم؟ داسې په ستونزو کې چې د رخصې کرایه ولاکه لرم، خوراکي موادو لکه مش سره مخ وي که یا بیخي دا یې مخ ونشي که څنګه کمې کله وړوب کور کې لرم د لرګي یو شی یې ولاکه لرم. څو کسیزه کورنۍ لري؟ 10 کسیزه. د ګټې وټې څوک لرئ؟ یو نفر لرم، دا ټولو د مال مشاغه دا شی دی چې ولکه د یوې خوا لیدونکو یو ماشوم لرو، دغه ماشوم همدا اوس په ښار کې پیدا کړو چې د هغه رړۍ په لاس کې وه او هغه څه یې ټولول دغه یو څه شیان د سون لپاره، یعنی له ډېرو مشکلاتو سره مخ ده. د سره به م یو څو خبرې وکړو. ماشومه نوم دې راته ووایه، لږ په لوړ اواز خبرې وکړه. نوم دې څه شی ده؟ مرزا خان. د کوم ځای یې چېرته اوسې؟ د ښار کې اوسم، سیګانې یم. ښه، اوس د کور چېرته ده؟ اوس مې کور په لر ښار کې ده. دغه د رخشه هغه رړۍ در سره وه، خزلې دې ټولولې د سون لپاره چې کور کې اور پې بل کړي، څه نه لرئ لرګي څه شی؟ لرګي څه نه خالي بوټي مې ورته له بوټو سره راوړچوو ورته او دوی اور کور پې بلوو. ښه، پلار دې ستا هغه چېرته ده؟ هغه پلار نشته، هغه تللی دی، مځکه یې موږ دغه کړه، نور ورګډه ده یکه مې هغه خرڅه کړه. ښه، ته د کورنۍ د پلار مشر زوی دی؟ یا ما یو بل مشر زوی ورور. هغه چېرته ده؟ هغه کور ته بیټ راوړي. ښه، ته څه شی کې دلته په څه شي باندې مصروفه یې؟ هلې کاغذونه ټولوم، ما وړین ختم دي، هلته هغه نه مالې بل څوک مړۍ راکړي.
کور کې د وړو ختم دي بل شی کور کې نه لري وړي چین نه لري اوس مې هلته ولیدې تا سوالم کو پیسې دې ټولولې هغه پیسې دې څه کولې څه لپاره دې ټولولې هغه مړی اخیسته کول کور کې کور ته له بازاره چې مړی اخلې وړي پیدا کېږي خلک مرسته کوي در سره یاره سړی شی راواخیستو بیا چې چند پروژه کې شی راخیستو او یاره ښایست سړي شی راخیستو وړی مې نو بیا شی راواخیست اوس مو دومره شی درکو دا به زه مې باندې بس سیاتي زه صحیح سو ډېره مننه د خبریال خیره بنسټ ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ خبریالان به چې په ټولنه کې په بېلابېلو رپورټونو هغه پسې ګرځېدو ډېر بېوزله او ډېر داسې مستحق خلک به مو لیدل چې هغه به د ډېرې مرستې ته اړتیا لرله او موږ به ورته زړه سوځولو چې شی به مو په وس پوره نه ولو چې دوی سره مرسته وکړو دا خیره بنسټ مو رامنځته کړو تر څو موږ له دغو بېوزلو سره ستاسو کړې مرستې راټولې سوې مرستې ورسوو نو ډېر بېوزله خلک ستا ډېر مسکینان ستا خو موږ راغسې او حق اولیت لري یو مخ بېوسه یې هغه مو انتخاب کړي دي نه یوازې په یوه ولسوالۍ مو فوکس ده بلکې په پکتیکا کې چې په کوم ځای کې یي که هغه له هرې ولسوالۍ سره تعلق لري نن مو له یوسف خیلو پیل کړی دا لړۍ به روانه وي ورګون ته یې سروزې مټاخان او مرکز شاوخوا چې چېرته مستحق خلک پیدا کړو انشاءالله ستاسو دغه رالیږلې مرستې به ورته رسوو زموږ هیله له تاسو څخه دا ده چې په دې وطن کې څو لسیزې کېږي جګړه روانه ده خلکو خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي بې سرپرسته خلک دي دلته ډېر کونډې یتیمان دي نو تاسې خپلې مرستې جاري وساتئ تر څو موږ له دغو کورنیو سره ستاسو د مرستو په ذریعه کومک وکړو او د هغوی ضرورتونه پوره کړو ډاډ درکوو چې دغه مرستې به مو ضایع نه ځي او یوه انه به مو مستحقو خلکو ته رسوو او الله به د دغو مرستو تاسو ته ډېر اجر درکړي زیاته مننه قدرمنو لیدونکو تاسو کومه مرسته چې د خبریال خیریه بنسټ ته رالیږئ دغه موږ ته به په امانت ډول رارسیږي او موږ به د هېواد هغو بېوزلو غریبو اړمنو خلکو سره مرسته کوو چې په کور کې هېڅ څه هم نه لري دا به تر موږ امانت رارسیږي او موږ به یې غریبو هېوادوالو ته ورسوو